سلامونه او احترامات می قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. آیا غواړئ چې پاکه او صالحه میرمن مو په نکاح شي؟ دوستانو په همدې اړه تاسو سره یو ډیره په زړه پورې قصه شریکوم. په دې هیله چې دا ویډیو تر پایه وګورئ او که زموږ چینل مو تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ. کیسه کوونکی وایي چې زما یو ملګری و چې تل به پردو ښځو پسې ګرځېدو او لا د ځینو سره به یې په ټلیفون خبرې هم کولې. هغه وایي ما به ورته ویل چې دا کار مه کوه، خو هغه نه صبرېدو. څه موده وروسته د دې ځوان د کوژدې خبرې شروع شوې. ما ورته ویل څنګه جینۍ دې ځان ته خوښه کړې؟ وی ویل زه خو به سمه نیکه او حیاداره جینۍ کوم، داسې ښځه چې چای مخ هم نه وي لیدلی. له ځان سره مې وخندل او زړه کې مې وویل عجیبه ده، د نورو حیاګانې لوټي او خپل ځان ته حیاداره غواړي. ومې ویل هېڅکله هم نه، ته به تر ټولو په غټې فاحشې اوړې. یوه هفته وروسته زما کوټې ته راغی، خوشحاله و. وایي داسې ښایسته او پاکه حیاداره ښځه مې وکړه چې مثال یې نشته. زه هم حیران شوم خو څه مې ونه ویل. موده وروسته په یو مجلس کې د همدې ځوان د ښځې تذکره شروع شوه. چا یو څه ویل او چا بل څه، خو دومره خرابې خبرې مې واورېدلې چې ویلی نشم. ما نه منله، خو دې کې یو ځوان ټلیفون له جیبه راوویستو. ویل یې ودرېږئ چې خبرې در باندې واورم. همغه و چې ځوان زنګ ور وواهه او یو رقم فاحشې خبرې ورسره وکړې چې انتها یې نه وه. د میړه تذکره چې راغله، جینۍ د هغه نوم په ډېرو بدو الفاظو یاد کړ. سترګو کې مې اوښکې راغلې او ومې ویل یقینا چې زناکار به د زناکارو سره نکاح کوي او پاکې ښځې به د پاکو سړو سره نکاح کوي. نورونو ځانونه د حیا په اهم صفت سنبال کړئ. تل د نورو د حیا عزت خیال وساتئ، ځکه چې پاکې میرمنې د پاکو سړیو لپاره دي. هغه څوک چې د نورو عزتونو د لوټلو لپاره ګرځي، هغوی د دا سوچ نه کوي چې ګوندې د دوی میرمنې او د کور نور غړي دې پاک وي. پښتو کې یو متل دی چې د چا دروازه په سپېړه مه وهه، ستا دروازه به په سوک ووهي. دوستانو مننه کوم چې دا ویډیو مو تر پایه وکتله. په دې هیله چې تاسو به د دې قصې په مقصد باندې پوه شوي یاستئ او ګټه به مو ترې اخیستې وي. له نورو په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.